الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا محمود الحميد الحامد الأحمد مولانا بأبي القاسم محمد الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين والآن دائم على أعدائهم وأعداء الدين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صلوات अवल बदौर कुंज परवरदिगारा मोहम्मद व आले मोहम्मद कुम वे के असदरी की जुलुसुनदी मजलिसुनदी मतमियान सनना मर्दना टोल हजरी कभी गौरी हजर शी दहु मजलिसु के परवरदिगारा कुम जैकी की दमु मजलिस दमु अज़दार दा टोल तो महफूज वसत लैके मोहम्मद वाले मोहम्मद दा खतरा या अल्लाह परिया या जौनत कसाम रजी परवरदिगार या अल्लाह हर किस्म मुश्किलात भी हलो आसानी बगर सवले के बीमारान भी शिफाए अजल बता इनायत के मोहम्मद वाले मोहम्मद दा खतरा मु हकीकी मानो के द हुसैनी बगर सवले के अज़ीज़ान गिरामी खबर है सुनमक के सैयद शुहदा मजलिस सैयद शुहदा मकाम मामूली व नगणे वो इंशाअल्लाह न मामूली गनले दे अपनी मामूली गनो तवज्जो सुना जाशा का एन इबादत
راغلی دا کېناستل ته داسې ونه ګڼې چې زه همداسې لاړم راغلم دا عین عبادت دی عبادت دی الهي خو ورونو تاسو نجات شم سترګې وغړو ټانګې به هم خو څه وکړم مجبور یم یو کاس دی سید شهدا متمی دی ما آواز درته رسېږي د سید شهدا متمی دی ازادار دی د حسین ازادار دی هغه د حسین ازادار ازاداریه کې د ازادارو خدمت کوي خدمت څه کوي خدمت یې دا دی چې مشق ګرځوي ازادارو ته اوبه ورکوي توجه دې کړو تاسو نجار شم ازادارو ته د اوبه ورکوي مشق ته ګرځوي یو ټیم داسې راغلل دا ما ته عقیده دی که نه ما ته دا عقیده دی چې مجلس کې کېناستل مجلس ته راتلل مجلس نه تلل دا ټول د ما ته الله عبادت کې شماري که چېرې بیا چا ورکې خرچه وکړه خو یا عظمت لري خو کله هغه کس مړ شول هغه کس هغه اوبه ورکوي مړ شول کابر کې اول شپه دی ورونو سترګې وکړه سوچ وکړه فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره ذره برابر نیکی وکړي هم الله سره قابله جزا درکړي که ذره برابر بعد اعمال وکړي هم سزا درکړي انشاءالله کوشش وکړم چې اواز مو ورسېږي هغه کس مړ شول کله هغه کس مړ شول اولینی شپه د کابر کې سوچ وکړه ورته نجات شم کابر کې اولینی شپه د نکیر و منکر در رسیده اگر جواب را کولا بنی نکیر و منکر کابر کا خو روایات ذکر شوی دی دیش پہ دیواتا اگه کس سید شهدا ازادارو خدمتی کول تگه و بیور کوله تاریخ لیکي چې مولا سید شهدا خپل دیکاستا حاضر شول کابر هم خبر توجه می کنه وی کابر ته مولا خپل راغله کله چې مولا کوم دې ترتي غزه ته نکیر منکر نکیر منکر بیا مجال نشته چې هغه راشي کابر ته کله مولا راغله ورته اے متمی اے ازادار اے حسینی اے اشوری و کربلائی تا آغا کاسی کان سما ازادارو تا تا او بوی کولی ازاداری گرمی ٹیم کے لکا سنگنان سبا دا موسم دی خو اے ازادار مانا خدا پختنا وگا کان سما چور او بوی کلی اللہ اکبر مولا سید شہدائی مولا سید شهدا یې چې ای ازادار مانا خدا پختنه وکړان چې ما سورہ اوبه ور کړی دي مولا دا ورته هغه ګلسونه چې سورہ اوبه ور کړی وي د حسین ازادار وتا ای ازادار تا کوم ګلسونه ور کړی دي او په ور کړی دي 8433 څنګه کوینه شو خبرې باندې مولا صدتا یو ګلاسم ندیم را که آقا در تیید سے کابر کے در تیید آقا ساختیم کے آقا ساختش پہ کے مولا تو ہم در تیید سے اے ازادار دورا کی لسونہ دو بیر کری دی زکا آقا واجلے سے سنن پا ترغلے ہم چیتا کابر ترغلے کابر ترغلے آقا عذاب در نوریاد چیتا حسین بھی چیتا علی بھی کابر کے عذابنا نبی خو آقا سرا وریا کی آقا ہمدردی سرا دا ایو مظلوم دا ایو شیعہ دا ایو متمی دا ایو حسینی کلت خدمات ہوکی
حسین مولا بیا قبر کن تا ترسیب یا جن کدان کن رسیب یا پولیس رات تا رسیب یا حساب و کتاب کن محسنی عزیزان زنی کسان با دسیوی دان زمسلان کو بوٹے با ورسلی خبر که کنه کنی خبرو بانه اصلا خپل مقصد تا وام شواره زنی کسان با دسیوی زبو زبو کو بوٹے هم نبی یا کو بانی شرمی گی نا حسینی وی غا شرمی گی نا کا پروفیسر دے انجینئر دے ڈاکٹر دے اگا تو حسین ماتام دا پرا سمکے بانی کنی متدا یقین دے مؤکدہ دے و ازدا اگا واسطہ نبی کیا وہ بوئے قبل واسطہ نبی چاندے بات پوچھتا تھا چاندے بات پوچھتا تھا پیسو بات پوچھتا تھا انشتا پیسو بات پوچھتا تھا چاندے بات پوچھتا تھا نا کچھرے کو بنشو ورکولے ټول ورځ مصروف او مشغول یم کې مرسنیشتا وخت درسنیشتا نو خرو غم پاتې کو بیا زمونږه ارز وکم دغه مرکز د تاسو دی دائما بڑا دم چې د تاسو دی ماتام سره غنی مناس جوړ کې خرو غم کوم شپاره ولاو سره خارو کا چانداو کو پندو مندو خدمت کې دا ارز صلوات او محمد وعلى محمد وعلى امين اللهم صل على محمد وعلى محمد رب العزال محمد وعلى محمد خاطر یا الله دا چاندے کے تو کے سمجھ سوا وصلا یا الله تورنا قبل مقبولہ کے مشکل خوشالہ خاطر مشکلات دی حل آسان وگر سوالے کے سوا دا قادر نہ سوا دا اهل بیت دار نہ بل چاہتے محتاج ما کے اجے بیت اللہ حضرت مولا حسین کے نصیبنا وگر لے کے محمد وعلى محمد خاطر کن دینا ازدار رسی یا الله زہرا بلا خاطر یا الله ابے وقدام بدلے کے ہزار ہزار حسنات پر تولی کرے کے حسین نہ خطرہ یا اللہ مسافران لری سفاری پہ خطرہ کے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ اللہ الرحمن الرحیم محمد واهل بيت محمد صلوات اذان رمی متمدران سید الشهداء حاضرت اندرابانو توجه اندرابانو حیاء مجیدہ من رب العزال تاسو خدمت کے ذکر کرلا خالق لم یزل امتحان خبر کبھی کربلا دے امتحان و ازمائش امتحان خلی تشید برا مقصد عہدے اور ارتقاء بلندی دپارا اور آپ بازو خدمت کے مذکرون وکرل خالق لم یزل اے پیغمبر تانا مخیکم انبیاء غنم امتحانات خستی دی لکا غنم واضح امتحان خالق لم یزل قرآن کی یہی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال من ذریتی وقال لا ینال عهد الظالمین ابراہیم نا امتحان واخستلشول کلا اغا امتحانات کامیابی امتحاناتوں کے حاصل کرلا غدبات اللہ ورطی انی جاعلکا للناس اماما اے ابراہیم تم خلق دو پر امام وگر زولی ابراہیم پیغمبر سرا
دينا مخيطو أهدي موجودة بدون توصنا جارشم عبد ود الله رب العزت بندا ود توجه بكيف ورطنا جارشم بندا ود خليل ود مارتا پیغمبر حبیب الله دے ابراہیم خلیل اللہ دے خلیل و نبی و رسول و پیغام مولا دی سالورم عہدہ ابراہیم پیغمبر نا کلے امتحانات خستو اگا سو جوا یو منصب پر کونه و اگا منصب امامت و آخری منصب امامت وکلا ابراہیم پیغمبر تا منصب امامت ملاو شوال تو آیت بلا و نقللا ابراہیم پیغمبر دستی وقالا من ذریتی توجہ ببی انشاءاللہ مولون وقالا من ذریتی اے پروردگارا تا امامت عہدہ و منصب و ذریت کا حوالہ کی اللہ یہ فقالوا لا ينال عهد الظالمين اي ابراهيم دا عهد الظالمان تن ملويگی عہدہ امامت منصب امامت دا ظالم تن ملويگی امامت آغا عظیم عہدہ تو ابراہیم یہی تو پروردگارہ موضوعیت کے امامان مقرر کے اس قرآن تعالیٰ کی سر کے معلوم انشاءاللہ تنو کسانو بنامو ابری دلیوی استاد آیت اللہ محسن کراتی دے کھول یولوئے عظیم فلسفر یولوئے عظیم استاد یولوئے عظیم مجتہد بل علمنا بل خبر ایوام دے کھول استاد محسن کراتی دے سر کے معلوم اللہ رب العزت قرآن کے پیغمبر کا دعا سے ساخت دمکیے ورکلی یہ خبر کوئی نہیں رکھا نا دعا سے ساخت تحدید کرے دے دمکیے ورکلی پیغمبر کے رمیتے ورکلی سا حوالے سرا یو وحدانیت حوالے سرا بل امامت حوالے سرا امامت و ولایت سترگی غرو هم ازاد منکر وحدانیت مغا ازاد منکر ولایت ارکان درتا توجہ در نبوڑا منو تو سنا جاشم اللہ رب العزت قرآن کے خالق کی سورہ زمر میں اللہ یہ لئن اشرکتا لیحبتن عملت اے پیغمبر چچیر شرک خود وقت کان شرک طرف تا در قدام واخستال لیحبتن عملت دا سورہ مدینہ دا کری کان دا با بزور دا ختم دا سا نتیجہ نلاری تو شی حوالے سرہ تم کی بیر کریے بل وحدانیت حوالے سرہ اے انسان کچھر شرک طرف دا قدام واخستل کول عمال دا زیرو ہیچ ختم پیغمبر تا یہی اے پیغمبر کا شرک طرف دا خونے کے دیش بھی کام مولا دا یہی انسان شرک تا مجیب علی مسال کے خدا کا نام ہے خبر ماشاءاللہ ویني دا شیر طرف کلام نش اللہ یہ قرآن کی سو اتنا ذکر کا مقصد کیا شیر اللہ کی اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اللہ یہ اے مومن اے شیعہ المنذ کا مشرک مت جڑے گا پیغام مولائی کما گناہ کے شرک نہ دے خلمود نہ کے مشرک یہ میں خبر چکوین دور والے کنا موتا نم چیئے تو حسین نور المستقبل موتا نور والمنزل یدون سے نور المستقبل حسین صحرا کے المنز بکرال دسیو کار حسین میدان کربلا کے نہ دے کرے لگا ترا مبین و وضح المنز کل اصحابو تیویلا سہود مقدربانو اصحابو راشو لگل منزل تا بدرے گو شام ولو خالقون داویلا ہم داگا پرپیدن رہی اچھتا کریوا تا حسین سکیل منزونا علی سکبر المنزونا اقیم الصلاة
वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मुतलका मुशरिक अम्मा जुड़ेगा क्या चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्नमल मुशरिकूना नजसून अब क्यों बना के तो खबर माने हां आप तहदीद वहदानियत मरकज से नहीं तो सुना जाशम वहदानियत से करना शी मोहम्मद माने न कोई गुमा होता अल्लाह दे कुरान दे अकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन इन्नमल मुशरिकूना नजसून मुशरिक नजस मुशरिक कौन इधर ना कलेगा मदर ख्याला खबर है मंजो वाला देखा ना अज़दार तो मुझ कीमत लरी और रकाना जाशम ता इबादत कीमत लरी हुसैन मुझ करे दे मुझ बकवी अज़दार मजा कर खबर मौसम ये सा अज़दार सीनज़नी अज़दारी जुलूस और सराल मुझ दो के मुझ पार के मशहूर अवस्था है समझो नहीं बोलो तो सुना जाशम इन्नमल मुशरिकूना नजसून मुशरिक सरे नजस तो तबास या अल्लाह की परवरदिगारा अचलो ना लोए सालेम मुमियो ले बखाया तो खपाके को बियाने अल्लाह बखाया हां अल्लाह ने इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम अल्लाह कुरान की तो चलो ना लोए जुल्म सुकूने आगा शेर कहते बस बोलो वहदानियत बनी दा खबर है वकी तहदीद धमकी पैगंबर तक करू सका चेरे शेर की तरफ दलाल शेर नबास अमल द खत्म अमल द खतरे के दे अमल द काबिल कबूल न दे बयान इदारियत रो रकाना जार शाम यो बला आवाज बुलंद सलावत खातम का मोहम्मद व आले मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला ऐसा नहीं करमी क्यों बच्चे को बार बार खाल को तंत्र की फील दिया है क्या और बानी द्वाया मदम की अल्लाह रब्बुल इज्जत पैगंबर तवीर के अवाल वो वहदानियत द्वाया मदम की अल्लाह रब्बुल इज्जत हजत तुल बेदार आखिरी हज ले हां तबेदार में से ईमान लगता जाशी पैगंबर हज न वापस की करे वो मकाम पर राहुल आदम की करता खैम ना पर इबादत की करता वो खैला पर आदम की सकूम मकाम और मर्तबा लरी पैगंबर रवान दे हज न वापस पैगंबर तयई ऐ रसूल दा हजियान वदरवा हजियान वदरवा सोरे वदरवल कुम मखीबू गए रस्तबू कुम रस्तबू गए मखीबू मकाम कदीर खुम बने वदरवल एवा गेटा लगे खबर मत रखो माशाल्लाह एवा गेटे वदरवल एवा वृति वदरवल द्वे वृति वदरवल द्रे वरेते आगे गर्मी मौसम के द्रे वरेते वदरवल तशिका परा आगा पैगाम अहमियत लरी द रसूल रिसालत खतारी के दे ना पोएगन से पोएगो दतना रसूल रिसालत खतारी के दे या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल ऐ रसूल कुम हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मता हाल मंजो वाला रोशे वाला हज वाला ज़कात वाला कुम यो हुक्म पैगंबर सवरे पैगंबर तार लफ्ज़ रसूल अल्लाह ने इस्तेमाल करे तो जो नहीं बोलो तो सुना जा शाम माशाल्लाह ए वजह के लफ्ज़ रसूल ने इस्तेमाल शुए तीन से के रसूल का या अय्युहा रसूल ओ पैगाम रसवाने वाला वो पैगाम रसवाने वाला तशरी परवरदिगार हूं पैगाम दे या अय्युहा रसूल बल्लिग हां अमरना हां बल्लिग वरसवा दा पैगाम दा दुनिया कौन सा वरसवा दा तोरा हजियान दी का मते वरसवा दा को बलाची खलो मन के को इलाकों के खबर की मा उनज़िला इलैका आग से पैगाम सागा मतलब ना तवाने नज़िल दी
فإن لم تفعل كچیر پیغام خود بنا رسول کا وی کو کنا نیم خبر ولایت و امامت وحدانیت و ولایت آغا کم دم کی با اس دیگر کم دم کی میر کی دم کی کو میں دم کی دے فإن لم تفعل اے رسول کچیر دا پیغام دو بنا رسول فما بلغتا رسالہ اے رسول دا 23 سال مشقتونا تکلیفونا اذیتونا دردونا دا اجر رسالت سارا ادا نه کړي هغه ټول 23 سال رسالت دا هغه موقوف په څه باندې دی پیغام باندې هغه پیغام کوم یو دی هغه څه پیغام پیغمبر دا ورته ایدا درې وره ورته پیغمبر ورته ویلي والله يعصمك اي پروردگار زه تک پیغام نه ډارېږم نیم خبر خلق احتجاج وکي خلق دا پیغام تسلیم نکی ورونو بلا آیات تایم کله چې دا پیغام هغه پیغام رسی پیغمبر ته دی الله رب العزت فلا تخشوهم واخشوني داري ما چن ما نه ورشه هغه پیغام کوم سره رسالت خطرې کې وو هغه 3 سال تکلیفونه اذیتونه خطرې کې وو هغه 3 ورځې خلکو حاجیانو ته تکلیف ورکول یو اهم پیغام څه رسول الله د یې ته ایدما اصحاب او خانو کارتونه یو منبر جوړ کله منبر جوړ کړ او خانو کارتونه خطیره خطبه غدیر وجه ستره خطبه دی طولانی خطبه دی هغه خطبه وستلا دا کار وکړو دا عمل وکړو مونږ وکړو روژه وکړو زکات وکړو خو اخر کې یې چې دا ټول عملونو روح قبلیدل هغه کې شرط څه دی هغه کې د ولایت علي شرط دی علي ځان ته نږدې ته راویې یا علي الیا یا علي الیا اصحاب سترګې غړي یا کله نږدې کړل پیغمبر ته تهدید او دمکی ملاو دی پیغمبر غواړي چې هغه اعلان وکړي چې ولا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اعلان ہی وکړ تهدید شروع دمکی ور کړیا مکه ما آیا قام زهم کیږي سورہ زمر ویری نکو وحدانیت حوالے صدم کی ولایت سرام دم کی کچھے ون رسول کله اعلان وکړ خلق بخین ویلا او دې کې الله رب العزت کی توجه لرنه غواړم ایمان د تاساشي استاد محسن کراتی دے معمولی عالم نه دی هغه والا اليوم يئس الذين كفروا دا پیرانو ویلو چې پیغمبر او شاس پینګره له شو رحلت به کومه کومه نه غلیګا ناره هدري پیغمبر پینګره شو رحلت بودی بیا دین متپتی کی څنګه چې وایو ادم سره ټکو ما کو ورونو تاسو نه جاش دین پیغمبر دی دین اسلام دی دین باندې قربانی شوی دی اليوم يئس الذين كفروا كفار دا فحش كفار دا ارزو كفار دا ارمانو چې پیغمبر او شخص پینګره شو رحلت بودی دین به متپتی شي بیا به مخبل خروج بیا به مو خپل ملکی محکمتون خونه د ورځې باندې کومې ورځې باندې ولایت علی باندې اليوم يئس الذين كفروا علی ولایت څخه کفار شو نه امید شو کفار خاص علی پیشنده ده وتا وګنا ربلی او کاس کو ربلی بابا جو بن سره وقت کو محمد والے محمد باندې کفار حیدری زندہ کفار خواری میں شامل ہوگا خندق کے خیبر کے احد کے
دا خلیالو در دی سار دی علی نخواسی منخلصی کنگوز خلیالو را نخلصی توجه لیمونو تو سنا چارشا کفار نامیلا شو پیغمبر دی فلا تخشوهم وخشونی اے پیغمبر سوچ میں خبر ہے اے پیغمبر موتا تنی آئے کے پیغام محسن کراتی ہے اے پیغمبر ظالمانونا خالقونا کم در سرادی کو نہ ڈالے گا بخشاونے مانا ولرشا عزیزان استاد محسن کراتی ہے لیکن سر کے بغیر اگر چیز دا آیات صرف پیغمبر کو نے نو محدودا دا آیات صرف پیغمبر کو نے نو محدودا اے شیعہ استادی پیغمبر دا گم خطاب دے اللہ طرفنا دا نن سوا 1400 سال بعد موت آتا دا پیغام دے دا گم دے کے دا علی دے خنوی دا علی نما برداشت کولے نشی ظالمانو نما دے گا چاو کے ودارے گا ویا علی 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 فلا تخشوهم واخشوني مانا ولرشا ظالمانو نا ما ڈرے گا بس سنو کل صدا اعلان وشو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی بس دین کامل اب اگا عرض کرو سنوح پیغمبر ندا ادم پیغمبر 1,24,000 انبیاء وہ کلا کامل شو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سارا ولایت ہم دیکھ واجہ نا واجہ پر ختمی دو دے بار بار دخل کی کہ 40 منٹ نا مخلا سبق مجبوری ہم لیکن سر کے بغل ہم بل سے کلا دے اتم مولا پروردگار عالم دو مٹھولو نصیبونا وکا کلا مدینہ نا روان دے خوراسان قدم کا خولی دے قدم کا خولی دے کان دیر کسان کم لار دی پروردگار دو مٹھولو نصیبونا وکا خوراسان اکل خلق روتو آمزیتا قزیتا کل روتو اتم مولا روان دے دی ٹھیم کے اصحاب شیعہ ودری دلو مولا قدیئی مولا رضا متعیو حدیث ذکر کا سلسلت الزہر یعنی رویانی دیر بے انتہا رویان اغزے کے اتم مولا ناس پہ اخبر اسفادی بانے اوخ بانے سور دے اگر چین کلمت لا الہ الا اللہ حسنی ومن داخلہ حسنی امن من غذابی لا الہ الا اللہ کلمہ الوستر دا ایوہ آغا مرچالے دا ایوہ آغا کلا دے کلا چکتی کا خلشی یا امن کی بے شرط حق حد مرد انہوں تو سنا چاہشم بے شرط حق امام یہ خالقین سے خدمہ چھوڑا نا امام یہی امام جی بے شرط حق و شروط حق و انا من شروط حق او شیعو او دا خوراسان والا خلقو دا پیغام مانا بعد کم 1300-1500 بعد سال کی کم شیرتی غوطا مرسو دا خدا کلمہ دا خدا دا اللہ نمیل وصل دا کلا دے خودی کے شارت ورکے سرے شارت ورکے دا ولایت علی دے کہ چہرے دا علی ولایت نبی دا امام رضا ولایت نبی آگا کلمہ دا نصیب بچا والا ہے جگہ اقبال یہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے خبر کی گناہ کر زدینا مخیو قدم بل دیشم پر میں والدہ میرا دران بھی کہ دیشی گناہ ما اوریدنی خبر دماغ کا دردان استاد بشیر آباد اگر کیے عجیبہ جملہ عدل کری سکلا یوکاس دماغ استاد محترم جملہ دے دابا یوکاس عبادت کبھی خو علی ولایت اقرار نبی ورنو تو سنا جارشم غاہ تبلیغی خو خودنا زبا است عذاب ورطا جوڑی تو جمال خبر ہے دا جملہ دمانا نہیں استاد محترم دے یاد چیئے انسان مولا چیئے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی دا ولایت والا کما کلمہ دے گا علی ام ولی اللہ دان ایوا کلا دے دان ایوا کلا دے اللہ تا اگر عبادت قابل قبول ہے تو آگے کہ علی ولایت بھی برنو کیلے حد میں دمکی میں کی حد واضح
हम तवहीद हवाले सरा हम विलायत हवाले सरा हम खुनी शवे बरकाना जाशम वो आखिरी खबर द तवक्कम बा जखमत खत्म ستره مکرلی معذرت اندر نغوارم عذابونه څنګه عذابونه څنګه کوم عذاب قرآن دی کوم عذاب د توحید او وحدانیت نه منکر والا دی هم خبر څه کوي دا کنه کوم عذاب څه شي عذاب یو شابه خیر نام شروع کې ورکوم ابراهیم کله حمله وکړه عزیزان تاسو هم 500 روپیا نام در کول ابراهیم کله حمله وکړه مکه باندې کا لکه خبرې کوم سره ماشاءالله ابراهیم کله حمله وکړه یمن نه چته وکړه مکه باندې ٹھیک ہے کله ما حمله کوله مکه باندې نو پروردگار عالم طرفنا مقرر شو مرغی مقرر شو څه مقرر شولې مرغی مقرر شوې څه شی راغلو اچون چونکې خوکې کې سره بلو کانی راغلو خو هغه کانه وو ورسیده حقیبانه حقیب باس خصیا نشو کوله دا طاقت و دا عذاب الهی ورلو تاسو نه جاشم څنګه عذاب د وحدانیت منکر دی هغه باندې کانی عذاب اوس هغه کس چې هغه ولایت نه انکار کوي هغه کس چې هغه د علی ولایت نه انکار کوي لدرجه قرآن کا سوره معارج کا الله رب العزت کی سأل سائلون بعذاب واقع درې خبرې درته وکړي ایوه کې دمکی خبره څنګه وحدانیت والا دمکی وی مغاشه ولایت والا دویم ځکه څنګه کله وحدانیت ته مغاشه کله ولایت درېمه خبره کوم عذاب منکر وحدانیت والا دی غم منکر ولایت والا دی کوم عذاب دی کانه نازل شو کومه ها لنچر راز کوټو شو خطیب وخت ختم وشي اوس هغه کاس حارث بن نعمان پیغمبر کراو یا رسول الله بس رئیس ما ختم رہی کہ وہ خبر ہے پیغمبر کراو یا رسول اللہ منزل ادویل المنز مبت روشے ندویل روشا مبسط حاج ندویل حاج مبکرل زکات ندویلا زکات مدیر کرل کومه خبره ته مو توکل اغا مهمه نه لې اوس نن ته مو باندې خپل تر زوی مسلط کې توجه نه کنه نیم خبر نن ته مو باندې خپل تر زوی مسلط کوي پیغمبر ته ورته یې چې اے ظالم دا مو خپل ځان طرف نه نه مقرر کړي ما رسالت کا خطرہ وا ما نبوت کا خطرہ وا قدم مقرر کرے اللہ رب العزت امر سره مقرر کرے یا خدا خبر وا هغه یې څنګه چې د خدای په حکم باندې تا مقرر کړی وي یا د خپل ځان طرف نه تا خالق حکم وي تا خالق امر باندې عمل کوي نو زبردار دعا وکم تا خالق امر طرف نه نه دا د خپل ځان طرف نه مو باندې مسلط کړل چې ویلا سأل سائل بعذاب واقع پروردگارا کچره دا علی تا طرف نبی مو باندې عذاب نازل کې کچره دا علی تا مقرر کړی مو باندې عذاب نازل کې مخددایو څو پیغمبر مقرر کړل تاریخ لیکي یا خدا په دعا وا یا خدا په دعا وا پیغمبر سره دینه مخکې جنگ بدر کې هغه کفار او يهودو په دعا کوله پروردگار مو باندې عذاب نازل کې پروردگار مو باندې کاریو عذاب نازل کې هغه ځکه کفار ته یې اي کفار او يهودو تاسو سره رحمت للعالمین پیغمبر موجود دی تاسو باندې عذاب نه نازل نن دا پیغمبر موجود دی یا خو هغه سائل عذاب وختلا وا الله رب العزت ور باندې کاله او زوال خلق ته دی او خلق علی ما جان طرف نه نه مقرر کړي بلکې حکم الهی و
जान ना हाँ मा यंतिकु अनिल हवा अगर पैगंबर यम जान खबरे नका आज त्रे खबरें करता हूँ क्यों बिया करता जिक्र का यो धमकी हवाले सा तुम धमकी वहदानियत हवाले मकाश है धमकी विलायत हवाले सा हाँ ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलक ए रसूल का शिर्क करता हाँ खत्म बयान विलायत हवाले सा वा इल्लम तफअल फमा बलगता रिसाला द्वे किलो कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी वमन दखला हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिस्नी इले अज़ाब हवाले से बात सुनो वो अली तस्तर के बगलू घूम मकाम लगी वाकई पूरा दिन मुलाकात दस्तर के खूब करूँ सा अली मौलाए मुतकियान खपल इक़्तिदार द पर खपल हुकूमत द खपल ज़ात द पर चेहरे चुरा नदी हमेशा द पर ये देखा कि ये पैगंबर ना या दीन ना दाखमानुगा या पैगंबर या दीन इस्लाम ना हमेशा तो बात संगे अली व मगशया इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तासुल है वकरला दीन का पार वारिसी दिन बने सेरीद दिन बने खुदी दे दीनदार द्वर सराव वारिस हो का हुसैन मौलाओ का दी कुर्बानी वक्र लचशी द पर दीन पर यजीद इनकार कवल वहदानियत ने इनकार यजीद वहदानियत ने इनकार करो कुरान ने इनकार करे ला वहयु वला नज़ल दाद बनी हशिमो तो बना बिस्मिल्लाह नस्तजीरो बिला तो की मस्खरी दी न वही रगली न कुरान नज़ल शवेले दादी यजीद कलाम दे बोलो यजीद तीन सरटों के मस्खरे रवा हस्ती महरम सरे निकाह जैसे कचरे असाद ख्याल लरी का मुसलमान नबी अगाबुल हुसैन एहसान मनी मोहसिन इस्लाम व हुसैन मनी यो इंदुले चावरना पोख्तना बगला तस्वीर नगरवतने लसम पोरेजी जिक्र हुसैन द तबली कवे व तकास वजादाद तकजरे हुसैन नवनन बचा खोर लूर न पेशांदा तो जो तो खबर तो बोलो तो न जाशम जवाब द हिंदू दादे अच्छा एहसान देता हुसैन खुद सोरा लोई बीमारी भी महोरा बलोए आंटे कसम से कसम स्टा अस्पताल में कसम रची सोरा लोई बीमारी भी महोरा बलोए इलाज किए दिन तक संगी बीमारी वाला किधर दिन खात्मी दुने वो हुसैन मौला शिरीन पूरी विलाद से रोरा खपाके गमा दा दिन तब बाकाबिर को दिन तेवी मुझसे ऐ दिन ज़बा अली अकबर दरना कुर्बान का ज़बा दरना अलमदार कुर्बान का ज़बा वनके अली असगार कुर्बान का मौला हुसैन कल दा खबरी की वो टेम के खामोश वल रोरा हुसैन अवेली खामोश वले खामोशी गमा खोर उरस तन उविलात सदीना खपाके गमा जब वारे सागिना वारे बीबी साराम कुफे वो बाजारुनो दरबारुनो तालेरा उन्होंने मौत का कुन दस्तूर और रिवाज दे वरम तो चोचो ने काम से करता से करकम नूर ज़ख्मत ख़त्म अल्लाह ताला का मजलिसुना दागा हज़रिये कबूले मकबूले वगैरह सवाल है क्या तारीख लिखी सर इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल रवान शुल कान रहलत कवल शहादत बने पैस किदा
شهزاده قاسم د دروغ کالو د شهزاده مورې کاورور حسین بانم کلا تکلیف راغلل کم بیا ما طرف نه د ما زوی شهزاده ورباندې قربان کا یو تعویض یې ورته وکړل شهزاده د کټکي یو ټیم داسې راغلل یو وخت داسې راغلل څه حسین مولا کربلا ته راغلل شپه د لسم دی ټول اصحابو بني هاشمي راجمع کړلو که زړه د بس ورو ورو پر یاد کړئ انشاءالله اشارو سیم نه برداشت کولی شي نه ویلی شم ټول اصحاب یې راجمع کړلو بني هاشم راجمع دي اصحابو نه بیعت اوچات کړل څو لاړ شو الله اکبر دا خو ظالمانو ما سره کار دی تاسو لاړ شو خو ای زهیر ته کله چې ته علمدار لاس نه ونیسه ای حبیب ته کله چې ته علی اکبر لاس نه ونیسه ای وهاب ته کله چې ته شهزاده قاسم لاس نه ونیسه خو کله شام امرا کړل بالا کړل ټول اصحاب موجود وو حسین مولا سید شهدا خبرې کولې خاص شهادت تا سبا ملیا وتا ورونو ایوه خپل اظهار کول دی ټیم کې شهید مرتضی مطهری لیکي چې د خیمې کونج نه 14 کلن نوجوان اوچات شول چوب شهزاده قاسم هر خپل اظهار وکړل شهزاده د ورته امو جانا اول پختنه خو به دا وکړم معذرت درنه غواړم امو جانا اول پختنه هم دا دی چې شهدا و لیست کې د ما نه مشتا دی که نشتا دی شهدا و لیست کې د ما نه مشتا دی که نشتا آرام سره یې واوره مولا حسین ورته ځیر شول سترګې وغړولې ورته کا قاسمه ته خو د ما ورور نه ښکارېږه تا خو د ما ورور نشانه یې کله ما ورور دیدان تا به وشي نو زه د بیا تا دیدان وکړم ور یاره ته ولې پوښتنه کوې ورته کا څه نه امو جانه ما نه مشتا که نه معذرت درنه غواړم مولا یوه خبره وکړله چې ورته وویله زویه قاسمه تا نه مه پرېږدوه وړه اصغر نه به هم شهدا و لیست کې شته عزادارو د حسین متمیانو د حسین عاشقانو زه بندوره عرض وکړم هغه غیرتي قاسم ولرزېدل یا خو لرزېدل وو پوښتنه یې وکړله قاسمه وریاره ویلې څه وجه وه ویلې ولرزېدلې قاسم د ورته ځي ورونو تاسو نه جار شه یوه خبره یې ورته وکړله څه دی اکا ظالمان به خیمو ته رځي وړوکی علي اصغر به خیمو کې شهید ورته کا وریاره خفه کېږه مه ظالمان خیمو ته نه رسي وړوکی علي اصغر به زه ابا پسې لاندې خیمو نه ولا روان که ظالمانو طبیبو ته عزادارو د حسین متمیانو شپه به تېره شوله قاسم مور خپلې مور سره مشغولېږي خو یو ټیم داسې راغلل چې قاسم ته د مورګي ما شیرینه زویه شلا شه که همونجان اجازت واخلا حسین خیمه کې ودرېدل که یتیم وکه چینه ویلا ملالو شکسته ودرېدل ورو غونې سترګې اوچاتې کړلې تا ته قسم وي لږ ماته سترګې غلوه ورو غونې ورته سترګې اوچاتې کړلې ورته کا همونجانه ما ته جنګ اجازت راکوې ورته کا د ما شیرینه زویه لاړ شه اول مور نه اجازت وغواړه عزادارو کله مور ته لاړه او د ما شیرینه زویه لاړ شه موجان به درته اجازه تېر کړي او د حسین متمیانو هر یو شهید خپلې مور خپله تیار کړی دی
قاسم په بری کې څه امو جان خپل تیار کړل ویلې څه وجه وه دیارلسو کالو عمر کې د حسین عاشقانو هغه قاسم باندې نه زغره راتلله نیخول وه یو مینې سره فریاد وکړه یا حسین نیز غروانی خلوا الله اکبر کسی می کله تیار کړل امو جان د ورته یو د ماشیرین وریرا لگا ہوئے گر تراکا الله اکبر علماء لگی څه قسم نه مولا کومه رخصتی ور کړی ره داسې رخصتی بل شهید نه دی ور کړی الله اکبر څه دی څه قسم مولا حسین به هوش پریوات الله اکبر خیمو کی دوراو بنوے او د حسین متمیانو خدا خوش کی راغلل مولا قسم مولا حسین ورته رخصتی ور کړله خو رخصتی نه مخکې یو کار وکړل معذرت نه غواړم فریاد درنه غواړم داسې فریاد وکړه چې د تا فریاد کربلا منارو ته ورسېږي څو قدمونه یې واخیستل قسم ته د څه یې او د ما قسم زویه لږ ودرېږه ای امو جانه دا خو ما ته رخصتي راکړې دی ویلې د ودروې الله اکبر یو دستوري ورسره کول څه دستوري ورسره کول معذرت درنه غواړم فریاد درنه غواړم څه ته ورته یې قاسم کله ودرېدل ورو ورو ورته تېر شول چې وکړلو قاسم ته د یې وا قاسم وریاره یتیمان له هسې ګرېوانونه شړېدلې وي د قاسم ګرېوانې د قاسم ګرېوانې وشلول امو جانه څه وجه دې ویلې ورته کا ای د ما قاسم زویه دې وجې نه چې د یتیمانو ګرېوانونه شړېدلي وي کله کربلا میدان ته لاړ شي ظالمان د تا ګرېوان وکسي هغه به پوهېږي چې قاسم یتیم دی الله اکبر ظالمانو قاسم ویاره وپېژندل کله یتیمې وپېژندل کله زه بندوره عرض وکړم او د حسین متمیانو کله قاسم مبارزه وکړله مبارزه یې وکړه یوه مبارزه بله مبارزه بله مبارزه څوک ظالمان د نروځي څه ظالمان یې واسره جهنم کړلو عزادار عمر صاد اواز وکړل څه دې جمله همدا دی او ظالمانو دا د تاسو نه پېژندو دا علمدار شاګرد دی علي میرنی المسی دی علي میرنی المسی دی او د حسین عاشقانو دا به حمزه باندې حملې کوي الله اکبر ظالمانو څه وکړلو چار طرف نه څلور طرف نه ظالمانو حمله وکړله قاسم عظیم زمین ته راغلل یو ټیم داسې راغلل څه اواز یې وکړل څه دی السلام علیک یا اکاه ادرکني او د ماشرین اکا حسین مدد ته ورسېږي مدد ته ورسېږي کله مولا حسین مدد ته راورسېدل نو زه بندوره عرض وکړه زه مولا حسین ته نه خو که په مال وه څه شل سره دا مولا سید شهدا خار وکړه خپله ابا وغوړوله د قاسم ګل ولا یوه یوه پاڼې یې ټولوي کله هغه پاڼې یې راټولې کړلې معذرت غواړم استاد محترم ناست دی فریاد درنه غواړم کله مولا راځي خیمو ته دوو جنازو مولا ولاړ کړی دی چا چا جنازې وې یوه د واړه علي اصغر جنازه وه بله د شهزاده قاسم جنازه وه بله د قاسم جنازه یې ابا کې راخیستی دی الله اکبر مولا راغلل چېرته د علي اکبر تانې سانږدې د قاسم جنازه کېږدوله کله د قاسم جنازه د علي اکبر تانې ساکېږ راوله مولا کربلا کې ټولو نه مصیبت والا ټیم کوم یو عزادارو تاریخ لیکي هغو دوه جنازو منځ کې حسین څملستل یو لاس یې د علي اکبر تانې باندې کېږدول بل لاس یې د قاسم تانې باندې کېږدول یا اواز یې وکړه څه دی